کتاب مونږ در پیژنو مطالعه تاسو وکړئ. سلامونه، پښتنه مینه د باران پلس ټولنیزې رسنۍ او د څپرکي خپرونې خوږو مینوالو هیله لرم چې ټول به راترک روغ د صحت او عافیت پر جامو کې پټ او د یوازیني څښتن تلا پر خاورینه ځمکه به د امن ساه اخلئ. دا دی زه رفیع الله ریحان یو ځل بیا راغلی یم تر څو تاسو ته د څپرکي خپرونه وړاندې کړم. د څپرکي خپرونه کې موږ تاسو ته هره اونۍ تازه نوی چاپ شوی کتاب، هغه کتاب چې ارزښتمن پر د کتاب پر ټولو شرایطو برابر کتاب د مطالعې لپاره ګټور وي، موږ تاسو ته در پیژنو خو مطالعه تاسو کوئ. دې اونۍ کې هم درته نوی کتاب چې تازه له چاپ څخه راوتلی دی او موږ لوستی ښایسته په ټوله معنا باندې یو ښه کتاب دی، غواړو تاسو ته معرفي کړو او له تاسو څخه هیله کوو چې کتاب ولولئ او تر نورو خلکو یې ورسوئ. دا افتخار یو ځل بیا هم د سروش کتاب پلورنځي کړی دی. سروش کتاب پلورنځی توانېدلی چې د جهالت پیړۍ په نوم باندې ناول چاپ کړي. دغه ناول د کریم حیدري په نوم باندې لیکوال لیکلی دی او سروش کتاب پلورنځی همدغه اونۍ کې له چاپ څخه راایستلی دی. د کتاب معرفۍ لپاره راځو تر څو تاسو ته کتاب نور هم واضح شي چې کتاب کې څه دي. په لومړي سر کې د کتاب ځانګړنې دي. د کتاب نوم دی د جهالت پیړۍ، لیکوال کریم حیدري، خپرندوی سروش کتاب پلورنځی، ډیزاین حسیب الرحمن ساحل، شمیر 0 ټوکه، چاپکال 2022. قدرمنو لیدونکو، موږ تاسو ته هر وخت کوم کتاب چې معرفي کوو هغه پر معیار برابر کتاب اوسي. دا ځل دی دغه کتاب د جهالت پیړۍ هم پر معیارونو برابر کتاب دی. په دې کتاب کې زموږ او ستاسو د ټولنې هغه ناخوالې راپورته شوي راښکاره شوي دي چې موږ او تاسو روزمره ورسره لاس او ګریوان یو. که راشو د دغه کتاب د فهرستونو برخې ته، کتاب د ناول په شکل لیکل شوی دی خو زموږ او ستاسو د ټولنې هره بدبختي د یو فهرست د یو عنوان په شکل باندې لیکلې ده او هغه بدبختي روښانه کړې ده چې کومه بدبختي ده، د څه بدبختي ده، حل لارې یې څه دي. که تاسو دا کتاب وګورئ په ټوله معنا باندې پوهیږئ ورباندې. د فهرستونو برخو ته راځو، یو څو فهرستونو نومونه تاسو ته اخلم. لومړی د فهرست نوم یا چې په فهرست کې راغلی د عنوان نوم درد دی. موږ او تاسو چې کله د درد نوم اورو موږ په زړه کې هغه حسونه چې موږ درد لیدلی دی، حس کړی مې د هغه بیا راژوندي کېږي، موږ ته همغه تصویر ذهن ته راځي چې دا به کوم درد دی. په دې کتاب کې دغسې یو درد راڅرګند شوی دی چې د جهالت پیړۍ نوم یې ورته ورکړی دی. ته دې یعنی سختترین درد به بل نه و. د جهالت په پیړۍ کې تر دې لوی غم، تر دې لوی درد، تر دې لویه بدبختي به بله نه وه چې د خپل کتاب په لومړي سر کې عنوان د درد په نوم ورکړی دی. د هغې نه وروسته اور دی، پریکون دی، خامار دی، مینه ده، مرسته ده، تعصب دی. ګورئ زموږ او ستاسو په هېواد کې ډیری وخت مو لیدلی دی چې د هر څه نه لویه بدبختي زموږ او ستاسو ترمنځ تعصب ده. که هغه د ژبې تعصب وي، که هغه قومي تعصب وي، که هغه د رنګ تعصب وي. خو د دې لپاره چې موږ څنګه کولی شو د تعصب مخه ونیسو، په همدې کتاب کې د جهالت پیړۍ په نوم ناول کې حل لارې هم شته دي. د تعصب هغه بدې ترخې واقعي چې د تعصب له اړخه رامنځته کېږي هغه یې هم تاسو ته روښانه کړي دي. همداسې نور عنوانونه هم لري. پښیماني ده، موږ او تاسو اکثره وخت یو ناجایزه کار کوو خو بیا وروسته پښیمانه کېږو. یعنی د دغه پښیمانۍ علت هم تاسو ته واضح شوی دی چې باید موږ کوم کارونه وکړو تر څو وروسته بیرته پښیمانه نه سو. نور هم ډېر فهرستونه عنوانونه لري. بیړۍ ده، سوداګر دی، ژغورنه ده، غوړېدنه ده، د سمندر څپې دي، ښارګوټی دی، مریتوب دی، موندنه ده، میلمستیا ده. موږ او تاسو لیدلي ډېری وخت زموږ او ستاسو پښتانه ورونه په میلمستیا کې یعنې که ووایم چې مبالغه به نه اوسي لومړي خلک دي چې ښې میلمستیا کوي. تاسو راځئ د میلمستیا عنوان بیا ولولئ چې په دې کې څه تېر شوي. د تاسو ته پرېږدمه. د هغې نه وروسته
سړی خواره هم پکې شته. یو عنوان دی د سړی خواره په نامه باندې. دا هم تاسو ته پرېږدم چې تاسو سړی خواره عنوان په دې کې به څه راغلی وي. که مونږ ذهني فکر ورباندې وکړو سړی خواره یعنې داسې کسان چې انسانان خوري، خلک خوري، دا به کوم کسان دي؟ خو دا په کتاب کې تاسو ته حتماً واضح شوي دي چې کوم کسان دي چې انسانان خوري، سړي خوري. همداسې بل ژوند، د سوداګر هیلې، د کابینې غونډه، یوازیتوب زه چې وایم ما ته د مینې یو اړخ راڅرګندېږي. شاید دلته به مینه واضح شوي وي، د مینې درد، تنهایي، د معشوقي بیلتون، هغه دردونه، هغه سختۍ په انسان باندې چې راځي چې کله معشوقه ترې بیلیږي، همغه سختۍ، همغه یوازیتوب، همغه تنهایي او درد پکې راغلی دی. تاسو راځئ وګورئ. زه ډاډه یم چې تاسو به له دې کتاب څخه خوند اخلئ. نور هم ښه عنوانونه لري. غمیزه ده، لیک دی، د ځنګلیانو واکمني ده، چټکې پیښې دي، د ځوانانو ژغورنه ده. دا به څومره یو ښه عنوان وي، د ځوانانو ژغورنه. مونږ او ستاسو پر هیواد کې تر ډیره پورې ځوانان چې د ملا د تیر حیثیت لري خو په ډېرو سختو حالاتو کې ژوند تېروي، ډېرې سختۍ ورباندې راغلي دي. یعنې د دې لپاره چې په ځوانانو باندې سختۍ رانه شي، ښه ژوند وکړي، ښه ژوند تېر کړي، څه باید وکړي یا خلکو ته څه پکار دي. په همدغه عنوان کې په دې باندې هم بحث شوی دی. ښکر په ښکر یو بل عنوان دی. مونږ ته به دا معلومیږي یا به دا حس کوو چې ښکر په ښکر همغه د غوایانو ښکر به وي او دوه غوایان به یو بل سره په جنګ راځي. خو زما په دې نظر باندې دا د هغه غوایانو ښکر نه دي. مونږ او تاسو انسانان هم لرو چې یو بل سره ښکر په ښکر کېږي. تر ټولو یو مهم مثال تربګنت دی. مونږ تربګنۍ لرو، اوس هم شته دي په اکثرتو ولایتونو، په اکثرتو ځایونو کې شته. دا زما تربور دی. هر کار چې کوي دې سره تربګني لرم. د هغوی نه تر ډیره پورې د دوی بدۍ او د بل اخلي. دغسې موضوعات ته پکې اشاره شوې ده. او ناوړه دودونه یو عنوان دی. زموږ او ستاسو د ټولنې ناوړه دودونه یې پکې رانغښتي دي، په هغې باندې غږېدلی دی. بدل حالات دي، ګل وطن دی، د ښځې واکمني ده، هرکلی دی، بېواکي ده او تش اخرنی عنوان یې تش لاس. تش لاس وای تش جیبه دښمن می ته که خالی جیبه دښمن می ته. نو دلته تش لاس به هم دښمن وي، د یو لاس نه ټک هم نه خیږي. نو حتما دلته لاس تش دی. حتما د ده په زړه کې تر ډیره پورې په دې عنوان کې په هغه څه باندې خبرې شوي دي چې هغه دوستي ده، ملګرتیا ده، یو د بل ته لاس ورکول دي. خو دلته چې عنوان د تش لاس په نوم باندې راغلی دی، زه باوري یم چې دا به په دغسې یو چا باندې خبرې کوي چې هغه سره به یو چا همکاري نه وي کړې، د هغې څخه به ناامیده وي، د هغې څخه به ناهیلي څرګندوي په دې عنوان کې. قدرمنو لیدونکو، د سفر کې د خپرونې خوږو مینوالو، زه بیا هم درته وایم چې تاسو د جهالت پیړۍ نومي کتاب چې د ناول په شکل لیکل شوی دی، تاسو یې پیدا کړئ، ویل ولئ. کابل کې تاسو ته په مینیار مارکیټ کې د سروش کتاب پلورنځی کې شتون لري. تاسو کولی شئ هلته ورشئ او د جهالت پیړۍ ناول ترلاسه کړئ او ویل ولئ. قدرمنو لیدونکو، دا د دې اونۍ د څپرکي خپرونه چې زما رفیع الله ریحان په کوربه‌توب درته وړاندې شوه. تر بلې اونۍ پورې چې بیا هم زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم او تاسو لپاره یو ښایسته کتاب راوړم، معرفي کوم. تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت، ښې چارې، د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.